چې آیا موږ کولای شو د سب کانشس لیول د دماغو دا کنټرول. 15 سټیپه مې راخیستي دي د هغه چا چې مایکل فلیپس د لامبو د اتلولۍ او د دې ریسیټ کولو لپاره مې 15 لارې راوړي. راځم لومړي سټیپ ته، یعنی لومړي قانون ته چې ریسیټ یور برین. خپل ذهن پاک کړئ. که زه ووایم چې زموږ ذهن د یا دماغ د لاینونو مجموعه ده او هغه انجاړ او ګډوډ لاینونه یا هغه تارونه ترې باید راوباسو. د مثال په تور که زه تاسو ته ووایم چې تاسو همدغه اوس د مور په اړه فکر مه کوئ، د دې جملې په ویلو سره تاسو همدا اوس د مور د نوم په اخیستو سره تصور وکړ، ایمیج هم وکړ، هغه څه مو ذهن کې ځان ته برابر کړل، د مور عکس یاد ایمیجینګ هم وکړ. نو په دې حال چې ما وویل تصور مه کوئ، دا زموږ د سب کانشس یا غیر ارادي دماغو یعنی چې غیر مستقیم ډول موږ کنټرول کوي. نو که چېرته زموږ په ذهن کې منفي فکرونه وي چې نشم کولی ته بایلونکی وي، دغه زموږ سب کانشس لیول برابر کړی موږ د پرمختګ نه منع کوي. نو د دې دپاره لومړی سټیپ د تطبیق دپاره موږ باید خپل ذهن مثبت جوړ کړو او څه وکړو ځان ته، یعنی خپل روټین کې هر سهار چې راپاڅېږو 15 یا 10 داسې جملې چې روزانه زه نن دا کار کولی شم، دا کار کولی شم، زه نن موفقیت ته رسېدلی شم، زه نن 1 ساعت تمرین کولی شم، زه نن 8 ساعته درس ویلی شم. نو دا موږ انشاءالله زموږ ذهن دې ته برابروي چې موږ سب کانشس لیول په ارادي سیستم را بدل کړو. او نو اوس به د ټولو په ذهن کې دا خبره راوګرځي چې آیا دا 15 یا 10 جملې چې سهار موږ ووایو دا زموږ په ژوند کې څنګه تغیرات راوستی شي. دا یوازې جملې دي. که زه تاسو ته د یو سیستم په اړه ووایم چې RA سیستم ریټیکولر اکټیویټینګ سیستم دی، دا سیستم چې دی دا د یو فلټر په حیث په شان کار کوي. یعنی هغه څه چې موږ ګورو، هغه څه چې اورو، هغه څه چې حس کوو، دا هغه فلټر کوي. کوم څه چې موږ غواړو هغه لیکدوي او هغه څه چې نه غواړو هغه نشي لیکدولی. یعنی که زه تاسو ته ووایم چې دا سیستم موږ د څه شي په اساس جوړ دی، دا سیستم د فکر یا تھنکینګ په اساس جوړ دی. کوم څه چې زموږ په ذهن کې وي هماغه ته اجازه ورکوي، هماغه کنټرول کوي، هماغه جذب کوي او د هغې په اساس عمل کوي. که موږ په خپل ذهن کې منفي نکات یا منفي جملې ووایو، د ځان په اړه ووایو چې نشو کولی، نو دا سیستم همدغسې دغه جملې کشف کوي او هغه عملونه چې موږ ترسره کوو هغه منفي کېږي. نو د دې دپاره چې زموږ RA سیستم فعال شي، نو موږ باید ښه جملې او ښه نکات په ذهن کې ولرو، د دې دپاره چې زموږ RA سیستم هغه جذب کړي او هغه فعال وي ورسره او زموږ سب کانشس لیول پر موږ باندې کار وکړي. نو دا زموږ دپاره کار کولی شي. دویم تمرین ته راځو چې هغه دا د بلیف سیستم. بلیف سیستم یو پروسه دا ده چې تاسو ویژوالایزیشن یا ایمیجینګ تصور زده کړئ، یعنی تصور وکړئ. یعنی هغه څه چې په ژوند کې تاسو د خپل ژوند څخه یا د خپل راتلونکي څخه هغه غواړئ، هغې تصور په ذهن کې وکړئ. په ذهن کې به سوال داخل شي آیا تصور موږ سره څه مرسته کولی شي؟ یوازې خیال پلو دی. لیکن د دې په ثبوت به زه دا ووایم چې د هارډورډ یونیورسټي باندې کې یو تحقیق شوی و. هغه تحقیق دا و چې 2 ګروپه شاګردان، یو A ګروپ B ګروپ. چې A ګروپ ته ویلي و چې تاسو یوازې پیانو هر ورځ 20 منټه پیانو تمرین وکړئ، او د B ګروپ څخه غوښتنه دا شوې وه چې تاسو یوازې په تصور کې دا کوشش وکړئ چې تاسو پیانو ووهئ. نو په دې سیستم باندې بعد د 1 میاشت څخه یا یو مودې څخه د دوی د اعصاب ته چې کتل شوي تحقیق شوی و، هغه د نیورونونو نوی کنیکشن چې جوړ شوی و د دواړو ترمنځ یو شو. یعنی ممکن تقریبا هغه څوک چې ترسره کوي او هغه څوک چې یوازې تصور کوي، د دواړو هغه نیورونونه چې سره یوځای کېږي هغه زده کړې په اساس هغه ممکن سره برابر وي. نو د دې لپاره ووایم چې ویژوالایزیشن یا تصور چې دی موږ سره مرسته کوي، دا ډېر لوی قدرت دی. نو د نن څخه بعد تاسو یوازې هر ورځ 15 دقیقې کښېنئ، د 15 کالو بعد راتلونکی ښه موټر، ښه ژوند، ښه بنګله، دا هر څه تصور وکړئ د هغې په اساس، یعنی پلان وکړئ. یعنی په راتلونکي 15 کالو کې 6 کال به انشاءالله هغه څه چې تاسو تصور کوئ روزانه، یعنی نه یې هېروئ، هغه به تاسو لاسته راوړئ. لکه څنګه مې چې په اول کې وویل، مایکل فلیپس هم د دغې تمرین څخه کار اخیستی و چې د ویژوالایزیشن څخه د هغه ځان یې په اتلانو کې حساب کړی و. یعنې دا هغه 15 تخنیکونه دي چې مایکل فلیپس یې موفقیت او اتلولۍ ته رسولی و. راځم سټیپ نمبر 3. سټیپ نمبر 3 کې دا خبره ویل کېږي چې ریوربنس، یعنې خپل ذهن کې نوې ویلاینونه واچوئ، نوې کنیکشن ور واچوئ او نوې اماده کړئ. دا چې زموږ ذهن یعنې دایم د کسب په حال کې دی، د زده کړې په حال کې دی. نو دا چې سوال دا دی که ولې موږ تنبلي کوو، یعنې موږ تنبل یو، دا دی چې ځکه موږ چې کوم ځای کې اوسېږو، زموږ چار اطراف یا سراونډینګ څخه هغه کومه چې خلک دي یا هغه څه چې موږ کاروو په سوشل میډیا کې، هغه څه چې زموږ باندې تاثیر کوي، هغه څه رنګ دي. یعنی لکه د مثال په تور که ماشوم کومه ژبه زده کوي، په کومه ساحه کې چې غټېږي د همغې ساحې ژبه زده کوي او د همغې په فرهنګ باندې رالویږي او همغه پرې تاثیر کوي. نو همدغسې د دې دپاره چې زموږ پر ذهن کار وشي، نو تاسو ته د 21 ورځ دپاره خپل نوی فیسبوک، نوی انسټا او نوی سوشل میډیا ته ننوځئ، نوي څه چې غواړئ هغه سرچ کړئ، د هغه الګوریتم په اساس تاسو ته نوي همغه معلومات راځي. نو زموږ ذهن هم RA سیستم، دغه سیستم کې همغه ویډیوګانې لیدل کېږي. زموږ RA سیستم هم موږ سره مرسته کوي، سب کانشس لیول د دماغو چې موږ باندې کار وکړي او زموږ عمل هم د همغې مطابق برابرېږي. که چېرته موږ د سکرولینګ او د زیات وخت ویډیوګانې ګورو، نو هماغسې به عادت کېږي. او که چېرته موږ انګېزشي موټیویشن ویډیوګانې ګورو، هغه زموږ RA سیستم ته هماغه ویډیوګانې ځي، سب کانشس لیول بیا هم موټیویټ کېږي او موږ ښه عمل ترسره کوو.
راځم سټپ نمبر 4 ته. سټپ نمبر 4 دا چې reinforce your face، یعنی په دې کې موږ خپل برین ته یعنی تربیت کوو یا ترمیم کوو. هغه څنګه په دوه طریقو، یو ټریکینګ دی، یو سلیبریشن دی. یعنی ټریکینګ دا هغه طریقه ده چې موږ هر ماښام یا هر شپه چې کله ویډیو کېږو موږ یو چیک لیست د هغه کارونو چې موږ ځان ته ټاکلي دي د هغې چیک لیست هغه ټیک کوو چې کوم ترسره کړي یا کوم نه دي ترسره کړي. کوم چې ترسره کړي هغه ټکي، کوم چې پاتې کېږي د هغه دپاره ځان باید ملامت ډېر نه کړو، بلکې د سبا دپاره یې بیا ځان وهڅوو. لیکن په ذهن کې به دا سوال خلق شي چې آیا دا یوازې چیک لیست موږ سره څه هڅه کولی شي؟ په دې یو ډېر ښه تحقیق شوی، هغه تحقیق دا دی چې په یو شفاخانه هغه کې په حساب د مړینو فیصدي چې 1.5 نو د ټولو ډاکټر صاحبانو په مشوره دا چې هغوی یو چیک لیست جوړ کړ چې مخکې د عملیات څخه هغه چیک لیست کې یعنی مریض ته دوا ورکړل شوې، نه ده ورکړل شوې، چیک شوی دی، معاینات شوي دي، د هغه چیک لیست یعنی دا سوالونه خلق شوي، یعنی هر عملیات نه مخکې به دوی دا سوالونو ته جوابول او بیا به عملیات ترسره کوو. نو هماغه 1.5% د مړینه هغه 0.2 ته راکته شوه. نو دغه چیک لیست چې دی کله چې موږ پر ذهن کې خپل کار کوو او هغه مو ترسره کړي وي، کوم چې پاتې وي د هغې دپاره بیا هڅېږو، نو بیا ملامتي احساس کوو، بیا هڅېږو، نو دا موږ سره کولی شي چې موږ ښه خپل پرمختګ وکړو. نو دویم دا چې سلیبریشن، کوم کار مو چې ټاکلی وي یعنې د ورځې په پای کې مو ولیدل چې موږ خپل چیک لیست پوره کړی دی د هغه دپاره، یعنې ځان ته تحفه ورکول، ځان ته خوشحالي ورکول، یعنې د سبا دپاره یعنې د دې جایزه ورکول. یعنې فکر وکړئ که تاسو د ورځې په پای کې خپل چیک لیست پوره کړ، نو په پای تاسو د ځان دپاره د سلیبریټ دپاره یو جایزه وټاکئ چې یو ځای ته چکر ته ځم یا که څومره کوچنی هم شی پر دماغ باندې مثبت اثر لري، نو دا کولی شي چې زموږ په موافقت کې ډېر رول ولري. د نورو ویډیوګانو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ. د لوی ښاد آباد افغان